دا یوه خبره پر افغان کډوالو باندې ډیره کول کیږي چې مقصد تاسې هلته د غلامۍ ژوند کوئ. په کیمپو کې یوه ډبه اوبه په 10 شپې باندې 4-50 کیمپ په دا وخت په پاکستان کې افغان کډوال په کیمپو چې موږ افغان کډوال د پاکستان د آئین او قانون درناوی کوو. په وطن کې د ازادۍ جنگ شروع کوو. ته راسي دلته په پاکستان کې به میسي 40 یا 40 کلونو په افغانستان کې اوسي، ولې بیرته افغانستان ته نه ستنیږي؟ دوی د خپل یوه ګوله ډوډۍ د پیدا کولو دپاره نه یوازې الوکان بلکې نجونې هم د پښین په ضلع کې د سرانانو پنډغالي و څنګ ته د بټیانې د خښتو بټیانې دغه ماشومان په بټیانو کې کار کوي، ځوانان یې په بټیانو کې کار کوي. فرضاً د سرخاب پنډغالي راواخو هغه په باغو کې کار کوي، د لورلایي خلک په کروم کې کار کوي، په د ډبرو د سکرو په کانو کې کار کوي. د په خیبر پښتونخوا افغان کډوال ځوانان ځي په سند پنجاب کې کار کوي. د کیمپو څخه ځي کراچي ته، په کراچي کې پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولوي. زموږ د افغان کډوالو غټه مجبوري چې دا ده چې وطن ته نه ځي. یو خو جګړې وي، د جګړې سره وروسته چې اوس فعلاً دا 3 کاله کېږي په افغانستان کې امن دی، خو د امن ترڅنګ دغه افغان کډوال هلته د مځکې سہولیت نه لري. د دغه کارت په بدل کې ماته $315 په کندهار یا په کابل کې راکول کېږي. داسې زیات افغانان دي چې تللي دي بیرته د روزګار د نه موجودګۍ په صورت کې بیرته راغلي دي واپس پر غیر قانوني لارو باندې. خو دغه مشران هم دلته په دغه پاکستان کې یا په ایران کې یا په دغه کیمپو کې اوسېدل، خو کله چې دوی د قدرت پر بګۍ کښېنستل خو دغه افغان کډوالو ته یې شا کړل. چې اسلام آباد او راولپنډۍ خاص د پاکستان هغه مرکزي ښارونه دي چې هغه ډېر اساسه دي. خلیل الرحمن حقاني صاحبو زه هغه ته ورغلم. قدرمنو پښتنو، سلامونه مې ومنئ. عطا کاکړ یم د کیسه ډیجیټل په ننني پاډکاسټ کې د افغان کډوالو د حقوقو لپاره کارکوونکی ظاهر پښتون را سره دی. د ښاغلي ظاهر پښتون سره به د افغان کډوالو پر ستونزو باندې او پر دې وروستیو کې چې د پاکستان حکومت امر کړی دی چې هغه افغان کډوال چې هغه ECC کارډونه لري او یا هم POR کارډونه لري باید د اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي. پر دې موضوعاتو او د دې ترڅنګ د افغان کډوالو پر بیلابیل مشکلاتو باندې چې په بلوچستان کې او په خاصه توګه بیا په پاکستان کې کوم مشکلات دي افغان کډوالو ته، په دې اړه به د ظاهر پښتون سره مرکه کوو. ظاهر پښتون صاحب، ډېر زیاته مننه د وخت راکولو. په دې وروستیو کې پاکستان حکومت او د افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې کارکوونکو په توګه باندې تاسې چې د پاکستان حکومت کوم امر کړی دی چې په پاکستان کې افغان کډوال دي او په خاصه توګه هغه افغان کډوال چې هغه کارټونه لري، ECC کارټونه لري یا POR کارټونه لري، هغه دې د راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ووځي. تاسې څه فکر کوئ چې دا د افغان کډوالو لپاره څومره ستونزمنه ده چې دوی په دومره کمه موده کې د پاکستان څخه ووځي؟ مننه. اول خو ستاسې کوم دغه چینل چې دی او ستاسې د دغه خپرونې زه منندوی یم چې زموږ د افغان کډوالو غږ ته انعکاس ورکوي او زموږ کوم مشکلات چې دي یا زموږ کوم وړاندیزونه دي یا زموږ غوښتنې دي هغه د پاکستان د حکومت او کوم چې نړیوالې ادارې دي د هغو پورې رسوي. رالو زموږ د افغان کډوالو ستونزه چې ده دا زموږ افغان کډوال نن راغلیو نه پرون راغلیو، یعنی دا زه 2یم نسل یم چې کوم زموږ والدین راغلي دي دا د هغه څخه موږ دا دلته پیدایښت شوی دی. زموږ مسله چې ده هغه په یو لیول باندې انټرنیشنل یا نړیواله مسله ده. په 2یم کې راځو د پاکستان موږ قدرداني کوو چې 40 کالو څخه زموږ افغان کډوال ته خپل په غېږ کې ځای راکړی دی، خاص کر د دې سیمې کوم اوسېدونکي چې دي د پاکستان خلک د هغو موږ کور ودانۍ وایو چې موږ افغان کډوالو ته خپل په غېږ کې خپل په ګاونډ کې ځای راکړی دی او زموږ سره یې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. خو که مشکلاتو ته راسو او د پاکستان پرېکړو ته راسو خبره دا ده چې زموږ د افغان کډوالو کومه مسله چې په 2023 کې د حکومت پاکستان د خوا څخه په صوبه سند کې
پیښه شوله چې د صوبه سند حکومت اعلان وکړي چې موږ افغان کډوال د صوبه سند څخه باسو. هغه ټیم د پاکستان کوم دغه درې میاشتنی حکومت چې و، په هغه حکومت کې یا نګران حکومت چې ورته وایي، په نګران حکومت کې په هغه کې دا پریکړه وسوه چې بیا د مرکز د خوا څخه دا پریکړه څلور صوبو ته دغه ورکړل سو، اختیارات ورکړل سو چې تاسې افغان کډوال باید وباسئ. نو په هغه کې زموږ هغه افغان کډوال اول ټارګټ کړل کوم چې اسناد یې نه درلودله. هغه اسناد یې نه درلود، هغه په نتیجه کې تقریبا تر 7,000 تر 8,000 پورې په دغه حدودو کې زموږ افغان کډوال افغانستان ته واوښتله. بیا د هغه څه وروسته پاکستان حکومت بار بار دا خبرې کولې چې موږ افغان کډوال چې کوم دي، که هغه پیوار کارت درلودونکي دي چې هغه د UNHCR سره راجسټر دي، هغه وي یا ECC کارت درلودونکي چې هغه دوی خالص د دې دپاره وایي موږ دا کارډونه ورکړي دي چې د دوی ثبت نام وکړو یا د دوی نشاندهي وکړو په پاکستان کې. خو حالانکه هغه کارډونه د IOM او حکومت پاکستان او د افغانستان د پخواني حکومت د خوا څخه په درې جانبه پریکړه وسوه، په 2019 کې ورکړل سوه دغه افغان کډوال به باسو. او کوم هغه افغان کډوال چې په 2021 کې د افغانستان کوم سیاسي تحولات رااله، هغه د تیر نظام خلک چې راغلي دي چې هغه ښودل کېږي د 6.5 افغان کډوالو پورې. تیر ورځ ما د VOA اشنا ډیوه چینل کې ملمه هم ومه، په هغه کې د شارپ د ادارې کوم چې دغه پروګرام دا کوم نوی افغان چې راځي دوی سره ثبت نام کوي، دغه د مشر په وینا باندې موږ 6.5 افغان کډوال چې دي ثبت کړي دي. نو دغه 6.5 افغان کډوال د بارني هیوادو ته د تګ په دعوت باندې راغوښتل سوي، په اسلام آباد کې میشتي یا په خیبر پښتونخوا کې یا په سند کې یا په پنجاب کې یا په بلوچستان کې میشتي چې موږ به دا وباسو. نو اوس رالو دلته د پاکستان کومه پریکړه چې کیږي، د هغه پریکړه په 2 مرحلو کې وسوه. په 2024 کې په ډسمبر په میاشت کې چې کله د عمران خان د تحریک انصاف د ډلې د خوا څخه په اسلام آباد کې پر ډي چوک لارینونه وسوله، هلته په دا لارینو کې چې کوم کسان ونیول سوه، د پاکستان وزیر داخله ښاغلي نقوي وویل چې موږ په دې کې تقریبا 600 افغان کډوال نیولي دي. خو هغه کومه شمیرنه چې وه وار په وار ټیټېدله، اخرني 19 کسانو ته ورسېدله. نو بیا په هغه کې پاکستان حکومت اعلان وکړي چې موږ د اسلام آباد څخه افغان کډوال باسو. افغان کډوال زموږ په سیاسي لارینونو یا په سیاسي کوم دغه چې کېږي مظاهرې کېږي، په هغه کې افغان کډوال دي، افغان کډوال تخریبي عمل کوي. نو په هغه کې بیا پریکړه وسوله. بیا دغه څه وروسته موږ افغان کډوالو دا خبره په حکومت پاکستان ته د میډیا د لارې د دوی چارواکو ته مخامخ دا خبره وړاندې کړې ده چې موږ افغان کډوال د پاکستان د آئین او قانون درناوی کوو. په هغه درناوي په رڼا کې موږ د پاکستان په سیاسي خوځښتونو کې، د پاکستان په سیاسي مسایلو کې نه دخالت کوو او نه دخیل یو. اما د پاکستان د حکومت څخه موږ په ډیر درنښت دا غوښتنه کوو چې موږ افغان کډوال که یو فرد یا یو کس چا خطا ایستلی وي، ځکه دلته 2 نسله 3 نسله افغان کډوال میشتي چې یعنې د دوی نیکهګونه راغلي دي، د دوی پلرونه دي، بیا دا دي بچان دي، زه 2یم نسل یم، زما پیدایښت دلته سوی دی. نو زما که زه فرضاً راولاړېږم یو دغسې عمل کوم، زه د ټولو افغان کډوالو نمایندګي نسم کولی. نو زموږ د حکومت پاکستان څخه دا غوښتنه وه چې موږ افغان کډوال په سیاسي مسایلو کې ښکیل نه یو او نه باید موږ ښکیل سو. پښتون صاحب، لکه تاسو چې دې ټکي ته اشاره وکړله چې په 2021 کې کله په افغانستان کې جمهوري حکومت ولاړی او د پرځای د اوسني طالبان چې واکمن دي هغه راغله، په دې کې هغه افغان کډوال چې هغه د نړیوالو ادارو سره سازمانونو سره کار کړی وو او یا هم د امریکایي ځواکونو سره کار کړی وو یا د نورو
داسې په ادارو کې کارونه کړي وو. هغه کډوال راله چې اوس مهال په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي تر څو دوی درېیم هېواد ته ولاړ شي. تاسې فکر نه کوئ چې اسلام آباد او راولپنډۍ خاص د پاکستان هغه مرکزي ښارونه دي چې هغه ډېر اساسه دي او په دې کې داسې افغانان چې اوسېږي چې هغه د بېلابېل ادارو سره یې کارونه کړي وي، نو تاسې فکر نه کوئ چې پاکستان د دې څخه ویره محسوسوي چې دوی په داسې اساسه ځای کې اوسي؟ خبره خو ستا خبره بالکل پر ځای صحیح ده. اوس دغه افغان کډوال چا تر دې ځایه پرې راویستل؟ اول ته یې پالنه څوک کوي؟ د دوی د اخراجات چې کوم دي مصارف دي دا څوک ورکوي؟ خو دا مختلفو ملکونو راویستل، دا د ملګرو ملتونو د یونیچار اویم په لارښوونه د دوی په همکارۍ د کوم اړوند ملکونو ته چې دوی اپلای کړي د هغو د سفارتو په نګرانۍ کې هلته میشت دي. دا زموږ افغان کډوال موږ په درو کټګوریو په پاکستان کې میشت یو. اول هغه افغان کډوال دي چې د لسیزو څخه میشت دي. یو هغه افغان کډوال دي چې د 2019 څخه په وسیله د افغانستان کې هر وخت تاول راغلی دی، په 2019 کې دوی راجستریشن کړی دی. یو دغه افغان کډوال دي چې په 2021 کې راغلی دي. دا خو د دې پاتې کېدو نه دي چې په پاکستان کې پاتې شي، خو دوی د درېیم ملک په تمه ناست دي. او موږ تاسې وینو چې هر وخت کې په وسیله دغه د پاکستان د اسلام آباد د ستر ښار څخه په وسیله دغه افغان کډوال انتقالیږي خارجي هېوادو ته، خصوصا یورپ او امریکا ته. نو د هغو په عکس العمل کې باید موږ دا چې د لسیزو څخه افغان کډوال میشتي باید ونه ځپل سي. خبره دا ده چې دا ما مخکې هم دا خبره وکړله، نن بیا هم دا خبره کوم. ما د پاکستان د سفران وزیر ښاغلی امیر مقام صاحب، چیف کمیشنر عباس خان صاحب او د بلوچستان کمیشنر ارباب طالب المولا صاحب راغلی و زموږ پنډغالي ته، یا زموږ کوم چې د سرانانو پنډغالي ته راغلی و. هلته ما و دوی ته دا خبرې کښېښودلې چې موږ افغان کډوال د پاکستان د آیین په رڼا کې ژوند کول غواړو. موږ ته باید دا موقع راکړل سي چې موږ افغان کډوال تر څو چې زموږ په وطن کې زموږ د کډوالۍ د ختمېدو دپاره هلته موږ ته د ژوند کولو موقع راکړل سي، او هلته موږ خپل ډاډه سو چې په ډاډه توګه باندې هلته موږ ژوند کولی سو. تر هغه موسم پورې باید موږ ته د اسلامي او بشري همدردۍ په خاطر باندې د ژوند کولو موقع دلته په پاکستان کې راکړل سي. خو یو سوال بیا دا هم دی پښتون صاحب چې کله په افغانستان کې امریکایان ووتل او پر ځای باندې بیا طالبان راله، اوس مهال هلته جنگ نسته، مشکلات څه دي؟ ولې افغان کډوال تر اوسه پورې هغه پخواني افغان کډوال چې راغلي وو چې تر اوسه پورې په افغانستان کې اوسي، د تیرو 20 یا 40 کلونو په افغانستان کې اوسي، ولې بیرته افغانستان ته نه ستنېږي؟ مشکلات څه دي هلته؟ د افغان کډوال چې راغلي دي، اکثره زه د خپلو افغان کډوال کوم مشران چې وو یا زموږ سیاسي مشران چې وو، هر وخت کې چې نظام بدل شوی راغلی، دا یوه خبره پر افغان کډوالو باندې ډیره کول کیږي چې مقصد تاسې هلته د غلامۍ ژوند کوئ یا تاسې داسې زندګي کوئ چې هلته اوسېږئ، تیول کیږي، ځورول کیږي، ولې داسې کوئ، ولې هسې کوئ. مختلف د پیغور په شکل باندې افغانان و د خپلو افغان کډوالو ته ورکوي. زه یو سوال زما په ذهن کې شته، زما د هغو خپلو سیاسي مشرانو ته دا سوال راجع دی چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي، د افغانستان هر نظام که د ثور انقلاب وسو، د انقلاب څخه بعد کې راځه تر نن تاریخ 2015 د فبروري تر میاشتې پورې چې هر نظام راغلی دی، د هر نظام چارواکي پاتې شوي دي، هغه به دوی کډوالي کړي، پاکستان کې به ژوند کړي. دغه افغان کډوال چا راویستل؟ دغه افغان کډوالو هغو کسانو راویستله چې دغه افغان کډوالو ته ویله چې یاره په وطن کې د ازادۍ جنگ شروع کوو، ته یې راسئ دلته په پاکستان کې به میشئ، د هغه ځای څخه به موږ تاسې خپل وطن د ازادۍ دپاره جنګېږو. افغانستان روسان ولاړله، د هغه مجاهدین پر سر قدرت باندې راله،
د دغه افغان کډوالو دپاره دوی څه وکړه؟ حالانکې دا کیمپونه د محضو په نامه باندې چې کوم پخواني و تنظیمه وه، د دغه تنظیمو په نامه باندې جوړ شوي دي. دغه زموږ د تنظیمو مشرانو چې کله واک د کابل په لاس کې ونیوی د افغانستان، دغه افغان کډوالو دپاره یې څه وکړه؟ هیڅ چا یې څه ونه کړله. کله چې بیا په 2001 کې د افغانستان لوی جرګه جوړه سوه، دغه نوی حکومت رالی و، مقصد بیا وروسته امریکا، ناټو دا د ډیموکراسۍ دپاره مختلف نومان په هغه سیاسي مسایلو کې نظم پر حق و یا نه و پر حق، یعنی 20 کاله دلته ولسمشر کرزی او ولسمشر اشرف غني په اصولي حاکمان وو. دوی د افغان کډوالو دپاره په اصول څه وکړل؟ دغه یم زه په کوټه کې ناست یم په کبیر بلډینګ کې، دا ولسمشر کرزی په سټلایټ ټاون کې د صاحبان هسپتال سره دلته په سکول کې، په انګلیش سکول کې د ټیچر و. دی د هغه کوټې څه ولاړی. ولسمشر اشرف غني په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې اوسېدی، د سبق په کراچي کې ویلی. تاسې څه وایسته چې دغه کډوال چې دلته راغلي دي بیرته ستنېدلې پر هر حکومت چې افغانستان کې که جمهوري حکومت او که اوسني طالبان دي، تاسې څه فکر کوئ چې دوی ولې څه نه کوي؟ ولې هلته دغه کډوالو دپاره آیا دا پر دوی باندې بوج دی چې بیرته ولاړ شي؟ نو خو زه راکلم و دې ته، زما خبر تازه پرې نه شولم. دا خلک دلته واوسېدله، دوی ولاړله، قدرت دوی د کډوالۍ ژوند ولیدی. دغه خپل کډوال یې ولې نه ایستل؟ د دغو کډوالو په وس کې څه دي؟ 4-50 کیمپ په دا وخت په پاکستان کې افغان کډوال په کیمپو کې میشت دي، د شارو خبره نه کوم. د دوی دپاره د صحت دپاره بیچوګانې نسته، د دوی دپاره د تعلیم دپاره هغه څه تعلیم نسته کوم چې دا وخت د نن عصر ضرورت دی. په کیمپو کې یوه ډبه اوبه په 10 روپۍ باندې ده، 20 لیټره ډبه اوبه په 10 روپۍ ده. نو زما دغه سوالونه چې دي زموږ هر حاکم نظام شي پاته سوی دی هغه ته راجع دي چې تاسې راویستل، تاسې د ازادۍ دپاره جنګول، نن خپل کډوال ولې نه خوندي کوي؟ نو خبره دا ده چې زموږ نظامونه چې کوم دي هغو د کډوالو دپاره کار نه دی کړی. نو نن په دغه خاطر باندې موږ در په دره پراته یو چې نه نړیوالې خیریه ادارې موږ ته داسې پاملرنه کوي، نه د پاکستان حکومت دومره اعتبار و موږ ته راکوي، او نه خپل حکومت موږ خپل غېږ ته غواړي. بیا داسې تاسې دې ته اشاره وکړله چې د افغان کډوالو یا په پنډغالو کې بېلابېل مشکلات دي. تاسې چې اوسئ، لږ بنیادي سوال ته دې ته راځم چې د افغان کډوالو د استوګنې چې کم کورونه دي یا کم سرایونه دي یا کم مځکه ده د پنډغالې چې جوړ دي، دا په څه ترتیب باندې جوړ دي؟ دا د چا د خوا څخه دي؟ دا د نړیوالو ادارو د خوا څخه دي، د پاکستان د خوا څخه دي، که د افغانستان د حکومتونو د خوا څخه ورکول شوي؟ دغه د هر کم ځکه چې د حکومت پاکستان د سفران وزارت د خوا څخه افغان کډوالو ته په هغه وخت کې چې کوم کیمپونه جوړېدل حالت دوی ته منظور شوی ده، مګر افغان کډوالو دغه خپل کوم د مځکې چې دوی ته د یو سرای ورکول کېدی د هغه په مد کې دوی ته هغه پیسې خپل افغان کډوالو ورکړي دي. شرط یې دا دی چې دغه افغان کډوالو په د کیمپو کې تر هغه موسم پورې اوسیږي تر څو چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستل نه وي شروع کړي. که فرضاً پاکستان حکومت افغان کډوال د پاکستان څخه ایستل، بیا دوی د دې مځکې حقدار نه دي. دا مځکه تر هغه موسم پورې د افغان کډوالو په تصرف کې ده، د خپل سرای چې تر څو افغان کډوال دلته د حکومت پاکستان د قانون او آئین پر وړاندې کې میشت وي. رالو جوړول چې دي هغه خپلو افغان کډوالو خپل په لاسونو باندې کړی ده، او دغه کم خټین کورونه چې دي هلته چې وګورې دا اوس هم زموږ کوم افغان کډوال که د پاکستان په هره نقطه کې دوی په کیم کې یا پارویز کې اوسیږي هغه به د نن عصر نه دي، دا د 9مې پیړۍ ژوند دی کوم افغان کډوال چې په کیمپو کې کوي. صحیح. افغان کډوال په پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې میشت دي او دلته د ژوند چارې مخ ته وړي. کارونه څه وي؟
د افغان کډوال حکومتي وظیفې نشي کولای، نو د دوی د ژوند چارې څنګه مخته ځي؟ خپل معاش څنګه ځان ته برابروي؟ افغان کډوال چې کوم په دا کیمپو کې موږ دا یو خبره کوو، د یونیسیار کور ودانۍ وایو او د حکومت پاکستان چې زموږ افغان کډوالو په 450 کیمپو کې چې په پاکستان کې موږ په 450 کیمپو کې میشت یو، په دې کې تقریبا 55 زره دا وخت زده کوونکي دي. 55 زره زده کوونکي یا طالب علمان دي. زموږ په کلاس کچی یا کلاس 1 کې چې موږ 40 زده کوونکي اخلو، کله چې 12 یا 12 ته رسیږي دا 15 شپږ تر 9 پورې زده کوونکي پاتې شي. دا نور زده کوونکي ولې ولاړ شي؟ وجه لوی وجه چې غربت دی. غربت دوی د خپل یوه ګوله ډوډۍ د پیدا کولو دپاره نه یوازې هلکان بلکې انجونې هم د خپل کور د ځان د ساتلو دپاره د خپل وس مطابق کارونه کوي. زموږ د افغان کډوالو د هرې ضلعې چې دلته اوسېږي یا د هرې علاقې یا د هرې صوبې په لیول باندې که راواخلي، مختلف د دوی شاوخوا چې کوم علاقې دي هغه مختلف کارونه دي چې دوی هلته کارونه کوي. د مثال په توګه باندې اوس فرضاً د پښین ضلع زه درته راواخم، د پښین په ضلع کې د سرانانو پنډغالي و څنګ ته د بټیانې دي، د خښتو بټیانې دي. دغه ماشومان په بټیانو کې کار کوي، ځوانان یې په بټیانو کې کار کوي. فرضاً د سرخاب پنډغالي راواخو، هغه په باغو کې کار کوي، خانوزي ورته نږدې ده. اوس فرضاً د مسلم باغ خلک چې دي هغه په کروم کې کار کوي، د لورلایي خلک په کروم کې کار کوي، په د ډبرو د سکرو په کانو کې کار کوي. د په خیبر پښتونخوا افغان کډوال ځوانان ځي په سند پنجاب کې کار کوي، څوک د غني کار کوي، څوک کپړې خرڅوي، څوک ریډیانې کوي. زیات کسان بیا دغه کوټ د ښاره څخه ځي، افغان کډوال په کراچي کې د کیمپو څخه ځي کراچي ته، په کراچي کې پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولوي یا د کباړ کار کوي. زموږ د افغان کډوالو دغه کوم چې ما درته وویل چې 8% یا 8 زده کوونکي یا 10% زده کوونکي چې پاتېږي، هغو دپاره هم تعلیم هېڅ ارزښت نه لري. وجه چې شته، وجه دا د صرف یوازې دوی لوستي سوله، لوړ تعلیم دپاره سهولیات نه ورکړل سوي او نه ورته برابر سوي دي چې دوی د 12 ټولګي څخه ولر تعلیم وکړي، یونیورسيټي ته ولاړ شي، د یونیورسيټي کې سبق ووایي، دوی خپل مستقبل جوړ کړي. ولی خو پر دې باندې پاکستان برسونه اعلانوي، لکه د علامه اقبال دا اوسنی د نجونو خاص توګه که زه ذکر وکړم، اعلان یې کړله چې نجونو ته به سکالرشپس ورکوي، او په نورو داسې ادارې شته چې هغه لکه یو ډافې دی، په هغه کې د افغان زده کوونکو دپاره، محصلینو دپاره سکالرشپونه اعلانېږي. نو دغه بیا دا د کومه ځای څخه راځي دا زده کوونکي؟ پاکستان هر کال دا د ملکو تر مابین د ښه همسایه‌توب یا په نړیواله سطح د دنیا د یو کلي په شکل د همدردۍ په خاطر باندې د سیاسي او انساني اړیکو په خاطر باندې هر ملک مختلفو هیوادو دپاره برسونه اعلانوي. پاکستان هم د افغانستان دپاره دغه رقم سکالرشپونه اعلانوي چې هر کال تر 1500 تر 1500 تر 1000 تر 2000 تر 2500 پورې سکالرشپونه ورکوي. خو هغه د هغو افغان کډوالو ته ورکوي او افغانانو ته ورکول کېږي کوم په کور دننه کې وي. دلته په داخل کې افغان کډوالو ته نه ورکول کېږي، صرف یوازې د سفران د وزارت د خوا څخه هر کال 6 سیټه یوازې د بلوچستان دپاره ورکول کېدل، خو هغه د هغه معیار افغان کډوال نشي برابرولی، ځکه د دوی تعلیم د هغه جوګه نه دی چې دی سکالرشپ ته ولاړ شي. د ده دپاره هغه رقم تعلیم په کیمپو کې که ورکول کېږي هم، خو په هغه میریټ باندې دی نشي راکړلی. وجه لویه وجه چې شته هغه د لینګویج ده، چې د پاکستان تعلیم چې دی هغه په انګلیش په اردو باندې دی. افغانان تر اوسه پورې د انګلیش او اردو سره نابلده دي په کیمپو کې خاص کر.
رالو دا کم چې د ډاپي پروګرام دی یا فرضاً دلته په بیوټمز کې په بلوچستان کې دا ورکول کیږي یا په خیبر پښتونخوا کې یا په سند پنجاب کې هغه صرف یوازې د 15 ورځو دپاره دوی ته د پانتون یا د یونیورسټي د آمادګۍ دپاره په مختلفو دغه برخو کې 15 ورځنی ټریننګ ورکول کیږي. نو 15 ورځې ټریننګ کې دا زده کوونکی یا طالب علم دونه زده کړه نشي حاصلولی چې هغه تر اوسه پورې د اردو انګلیس سره دغه بلد نه وي. که چیرې د افغان کډوالو دپاره ځکه چې زموږ مسله انټرنیشنل ده، دا په یونیچار IOM او ملګرو ملتونو پورې زموږ مسله تعلق لري، نو د دوی دپاره پکار دی چې دوی په کیمپو کې دننه افغان کډوالو ته کاغه د تعلیم په بخش کې وي، که د صحت په بخش کې وي، که د اوبو په بخش کې وي، دوی ته باید اسانتیاوې ورکړل سي او دوی دپاره بنیادي کار وکړلی سي. اوس که فرضاً دوی په کیمپو کې دننه یو داسې ماحول جوړ کړي چې افغان کډوال په هر کیمپ کې په سلګونو ان داسې کیمپونه دي چې د نفوس د لحاظه ډېر غټ دي، هغه په زرګونو د 12 ټولګیو فارغین لري، نه جاب ورته سته، نه نور د تعلیم دپاره سهولیات ورته سته. پخوا یوه لار وه د تعلیم دپاره چې افغان کډوال به د 12 سیمه څخه فارغه سوه، دوی به ولاړله یا فرضاً جلال آباد ته یا کندهار ته یا کابل ته، هلته بیا د یونیورسټي ته امتحان ورکوي، بیا به هلته په وطن کې دوی خپل تعلیم پوره کوي، د هغه څه به وروسته هلته په وطن کې دوی پر جاپه لګېدله. اوس خو هلته د افغانستان حالت هم تاسې ګورئ چې د تعلیم پر کم لیول باندې دی. او بله لویه مسله چې ده اوس د افغان کډوالو دپاره چې هغه د دروازو بندېدل سوه، تورخم هم بند سو، بولدک و چمن لویه لاره هم بند سوه، نو افغان کډوال په اسانۍ سره نسی کولی چې دوی ولاړ سي هلته ولر تعلیم حاصل کړي. نو خبره دا ده چې موږ افغان کډوال که په د اقتصادي لحاظ سي که په تعلیمي لحاظ سي یو قسم ځپل کیږي، یو قسم ځپل کیږي. اوس افغان کډوال دلته خپل ژوند ته هم په سکون نه دی او په وطن کې هم په سکون نه دی. نو اوس افغان کډوال ټول په ټینشن اخته دي. اوس 40 کاله زه دلته اوسېږم، زما پیدایښت دلته سوی دی، زه خپل ژوند پرېږدم وای ورځه، او هلته ماته د ژوند اسانتیا نشته، هلته زما دپاره هېڅ سهولیت نشته چې زه ژوند د صفر شروع کوم. خو زما عمر څه فکر کوئ چې په پاکستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې افغان کډوال په بېلابېلو سیمو کې مزدوري کوي او نور داسې سپک کارونه کوي چې د ژوند چارې په مخ ته وړي او یا ځان ته معاش برابروي د هغې لارې څخه. وطن کې اوس چې هلته ولاړ سي نو هغه کارونه یا د وطن د آبادۍ کې دوی خپل برخه نسی هلته خپل د برخې کار نسی کولی. زموږ خو لویه مسله وطن ته نه تګ. زه بیا د دې ځای درته شروع کوم ولې ځکه ځینې سوالونه سته دونه زه بیا خپل چې په ذهن کې دي هغه به زه درته وایم. زموږ لویه مسله چې ده زموږ د افغان کډوالو، زموږ چې کوم دلته په پاکستان کې میشت یو، زموږ د افغان کډوالو غټه مجبوري چې دا ده چې وطن ته نه ځي. یو خو جګړې وې، د جګړې سره وروسته چې اوس فعلا دا 3 کاله کېږي په افغانستان کې امن دی، خو د امن ترڅنګ دغه افغان کډوال هلته د مځکې سهولیت نه لري. فرضاً که زه راغلم د خپل کلي څخه هلته زما پلار یوازې راغلی دی، اوس زموږ د کورنۍ که ما هلته یو جریب مځکه درلودله، اوس موږ د کورنۍ تعداد 15 کسه یا 20 فامیلي جوړ سوي دي. دغه 15 فامیلي د هر فامیلي دپاره یو جریب مځکه ضرورت دی، خو موږ پر هلته پر یو جریب مځکه باندې نسو اوسېدلی. لویه مسله د افغان کډوالو ته د مځکې ورکړه ده. دا یو که فرضاً موږ افغانستان ته ځو. دویم افغان کډوال چې کوم دي دلته یونیسیار موږ ته پیوار کارډونه راکړي دي، شنه کارډونه راکړي دي. دغه کارډ که زه فرضاً افغانستان ته ځم،
دغه کارت زما څخه دلته په د کوچلاغ یا په خیبر پښتونخوا کې هلته چې کوم د یونیسیار دفتر دی زه به ځم هلته به د خپل کارت یونیسیار چکین بکوم دا کارت زما څه پرې کوي د دغه کارت په بدل کې ماته $315 په کندهار یا په کابل کې راکول کېږي یا په جلال آباد کې دغه $315 زما د کور د وړلو کفایت نه کوي چې زه د خپل کور د وړلو دپاره کډه په وړم نو زه به هلته د خپل ځان ته مځکه څنګه رانیسم کور به څنګه پر جوړ کړم وبه خورم څه روزګار به کوم څه خو دغه رقم ته چې تاسې اشاره وکړه دغه روپۍ ته دا د یوه نفر پر سر ورکول د یوه نفر پر سر ورکول کېږي نو دا چې په یوه فامیل کې 10 نفر یا 15 نفر وي نو تاسو فکر نه کوئ چې دا غو ژوند په دې کې ښه کېدلی شي دلته یو افغانۍ 4 فرزن کالدار روپۍ کېږي یا $1 15 افغانۍ کېږي هلته ګراني ده هلته د مځکې رانیول یا د مځکې کور جوړول دا په زرګونو $، نه کېږي نو په کار دا ده چې زموږ کوم حاکم نظام چې دی هغه باید په افغان کډوالو ته د افغانستان ډېرې پراخې سیمې دي پراخې دښتې دي د افغانستان مساحت د نفوس پر تناسب باندې ډېر پراخه دی د افغانستان نفوس ډېر کم دی د افغانستان ډېرې لوی دښتې دي باید دغه افغان کډوالو ته د افغان کډوالو په غوښتنه باندې دوی مځکې ورکړي ښارګوټي ورکړي دا ښارګوټي پر افغان کډوالو باندې باید دا بندیز ونه لګوي چې فرضاً ته روانې د هرات ولایت یې زه غواړم چې په کندهار کې اوسېږم باید ماته دا شرط کښېنښول سي چې ته به ډایرکټ ځې هرات د افغانستان د کډوال د وزارت د خوا څخه دوی ته دا لارښوونه کېږي چې ته د کوم ولایت یې هم خپل ولایت ته به ځې خو زموږ غوښتنه دا ده چې موږ افغان کډوال چې کوم د افغانستان 34 ولایته دي په هر ولایت کې دوی غواړي چې میشي باید دا اجازت ورکړل سي او هلته د ژوند کولو سہولیت ورکړل سي دا یوازې د حکومت ذمہواري نه ده بلکې دا د نړیوالو ادارو ذمہواري ده چې یونیسیار پخوا افغان کډوالو کله چې به چکن وکړي دی به ولاړی افغانستان ته هلته به د دغه $315 څه ماسیه وه و دوی ته $200 ورکول کېدل په دې تیر 2024 د جون په 10 نیټه باندې دا وربند کړل اوس موږ ته مختلف سوالونه پیدا کېږي که فرضاً د پاکستان حکومت موږ افغان کډوال اړوي نو یونیسیار ته یا یونیسیار یا ملګرو ملتونه باید دې ټکي ته ځیر سي چې زه افغان کډوالو ته هلته په کور دننه کې نو داسې سہولیت ورکمه چې دوی دغه خپل ژوند نسبتا هلته برابر کړي نو هلته امتیاز باید پر کم نسي ولې پر موږ امتیاز راکم کم کېږي بله خبره رالو په 2024 کې د جون پر 20 نیټه چې کله د کډوالو نړیواله ورځ هر کال لمانځل کېږي دې ته د پاکستان ته د یونیسیار آی کمیشنر ښاغلی ګرانډي رالی هغه ټیم کې هم دا مسله ډیره ګرمه وه د افغان کډوالو بیا وروسته چې کله هغه د پاکستاني چارواکو سره کښېنستی او خبرې وکړلې هغه و چې د هغه په نتیجه کې موږ ته د 2015 د جون تر 10 نیټې پورې وخت راکړل سو اوس خبره دا ده چې ګرانډي څخه خپله په خیبر پښتونخوا کې زموږ افغان کډوالو دا غوښتنه وکړل دا کومې خبرې چې زه تاته کوم دا خبرې د ښاغلي ګرانډي و مخ ته کښېښودل سوې په هغه کې د پاکستان د سفران وزیر او چیف کمیشنر هم ناست و چې موږ افغان کډوال که فرضاً پاکستان نه پرېږدي موږ اړوي په کار دا ده چې تاسو خو موږ ته امتیاز راکړئ دغه $315 ته ماته $100 راکړه او هلته زموږ د حکومت سره باید تاسې هم خبرې وکړئ او زموږ حکومت زموږ سفارت او زموږ کونسلګریانې هم زموږ غږ باید واوري افغان کډوالو ته ښارګوټي ورکړي
یا شارکونه چې ورته وایي یا د دوی د کډوالو دپاره خپله یو محدود ځای چې مقصد دا د افغان کډوالو ښارګوټی دی که نه دا باید ورکړل سي او هلته زموږ ته د صحت تعلیم اوبو او د برق زمینه موږ ته مساعده سي ظاهر پښتون صاحب خو کله بیا داسې پیښې هم رامنځته سوي دي چې کله دغه افغان کډوال چې هغه وطن ته ستنیږي شاوخوا $3,500 د دوی سره مرسته کیږي او بیا هلته په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه چې شاوخوا $200 هغوی ته ورکول کیږي خو ځینې وختونه بیا دغه افغان کډوال چې هلته ولاړ سي مرسته هم ترلاسه کړي خو بیرته دوی د ناقانونو لارو څخه د پاکستان بیلابیلو سیمو ته داخلیږي ستاسې مخ ته به هم داسې پیښې راغلي وي داسې کم چې زموږ افغان کډوال تللی دي هلته د کار زمینه نشته زیات افغان کډوال دا د زما غږ اوري زما ستا دا خبرې اوري او ګوري داسې زیات افغانان دي چې تللی دي بیرته د روزګار د نه موجودګۍ په صورت کې بیرته راغلي دي واپس پر غیر قانوني لارو باندې چې هغه خاص کر د پاکستان مختلفو ښارو ته تللی دي که سند اکثره خلک زیات ځي کراچي ته په کراچي کې ځکه هلته د پاکستان غټ صنعتي ښار دی هلته د روزګار دپاره ورغلي کله چې بیا دویم ځل دغه افغان کډوال د ناقانونو لارې څخه د پاکستان بیلابیلو سیمو ته راسي هلته په بیلابیلو ښارونو کې د دوی سره چې کله هغه کارټونه نه وي چې کوم د یونیسیار د خوا څخه ورکړل سوي دي یا دوی د یونیسیار د خوا څخه چې کله د دوی څخه کارټونه واخیستل سي چې دوی کله وطن ته ځي چې د ناقانونه لارې دوی بیرته وطن پاکستان ته راسي بیا د دوی سره دوهم ځل دغه موقع نه وي دغه چانس دوی د لاسه ورکړي چې یونیسیار د دوی غم وخوري یا یونیسیار سره دوی بیا یو ور بیا نوم ثبت کړي ځکه یونیسیار سره دوی خپل نومونه اخیستي وي او هغوی ته دا ویلي وي چې دوی وطن ته واپس تلېږي بالکل خو دلته خبره دا ده چې افغان کډوال پاکستان او افغانستان سره مجبوره دي ولې ځکه یو دواړه اسلامي ملکونه دي بل دواړه ګاونډي ملکونه دي بل د دواړو دود دستور یو کوم پر یو د کرش پر یو غاړه پروت دی دا بل کوم پر دا بل غاړه پروت یعنی دواړه یو کوم په مابینځ کې ویشل سوي دي دا سره مجبوره دي خبره دا ده چې کوم افغان کډوال تللی دي کارډونه خو هغه ډیر کم دي په غټ تعداد کې نه دي هلته تللی دي خپل ژوند یې پیل کړی دی اوسېدلی دي د هغه څخه دوی د خپل کوم امتیاز چې د یونیسیار سره لري چې هغه د کارډ سهولیت دی هغه که دوی فرضاً ځي وطن ترکیب ویي پرېږدي ځي خپل کور ته نو هغه کارډ په بدل کې دوی ته امتیاز ورکول کیږي هغه د هلته واخیستی خو هلته د کار د نه موجودګۍ په صورت کې دوی بیرته مجبوره سوي دي راغلي دي هغه په چش باندې د خپلو بچانو ته د یوه ګوله ډوډۍ د پیدا کولو دپاره دوی راغلي دي دلته که اوس فرضاً یونیسیار مدد خو نه ورسره کوي که ښه حالت پر تېرېږي که بد حالت پر تېرېږي خو دوی ځان تر یو روزګار د پیدا کولو دپاره ځان دلته رسولی چې داسې پر ناقانونه لارو باندې دوی راسي هغه د یونیسیار مرستې او د یونیسیار سره نوم ثبت چې کوم نوم ثبت کړی وي هغه هم د لاسه ورکړي فکر نه کوي چې بیا په ډیرو ځایونو کې دوی د ډیرو مقاصدو دپاره د دوی څخه کار اخیستل کیږي په خاصه توګه په دې وروستیو کې چې کوم په پاکستان کې سیاسي حالاتو یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خوا څخه چې په اسلام آباد کې کوم احتجاجونه وشو په هغه کې هم دا ویل سوي وو چې زیات افغان کډوال په هغه کې لاس لرلی نو فکر نه کوي چې بیا د دوی څخه په دې لړ کې ډېرې سیاسي ګټې اخیستل کېږي دا لارینو کې چې برخه اخلي هغه زما خپل په شخصي نظر باندې هغه افغان کډوال نشي کېدلی چې هغه دلته د روزګار دپاره راځي هغه ځینې ډیر کم تعداد کې وي ما مخکې هم خپل په خبرو کې وویل چې ښاغلي نقوي وویل چې دا 600 کسان افغان کډوال نیول سوي د مطبوعات د لارې چې ما واورېدله وروسته دغه شمېرنه ډیر کمیدل اخرني کې 19 ته راورسېدله
خو ما درته وویل چې هغه افغان کډوال زموږ نمایندګي نسي کولی، خو هغه افغان کډوال نه دي چې کوم دی د خپلو بچیانو د یوې ګوله ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کراچي پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولوي. هغه افغان کډوال دي چې پیدایښت یې دلته سوی وي. اول خو زه په خبر نه یم چې کوم ما د رسنیو د لارې اورېدلې، نه تر اوسه پورې په رسنیو باندې ښودل سوي چې دغه افغان کډوال دي. خو کوم افغان کډوال چې نیول سوي دي یا دغه سوي، هغه به حتما پیدایښت یې دلته وي. هغه د یو لوکل د کور سیټ د کور وي، هغه روان دی یو تاریخ کې حرکت کوي، دیم ملګرتیا د ورسره وای درځه چې کله ونیول شي کارت پوښتنه وکړي د سره پیوار کارت دی یا ای سی سی کارت دی یا وایي زه افغان کډوال یم. نو لویه تېروتنه زموږ د خپلو افغان کډوالو ده. خو موږ خپلو افغان کډوالو ته دا خبره هر وخت کې ایښې ده، بیا یې هم کوو، ستاسې د رسنۍ د لارې هم کوو چې د پاکستان د قانون او آیین درناوی به کوو. په سیاسي تحرکاتو یا سیاسي تحریکونو کې یا په سیاسي لاریونونو کې یا د پاکستان د قانون خلاف ورزي کارونو کې باید برخه وانخلو. او دا مو غوښتنه هم د حکومت څخه ده که فرضاً زموږ دغسې افغان کډوال پیدا کېږي چې هغه ستاسې د آیین خلاف ورزي کوي، ستاسې د ملک د اساساتو خلاف ورزي کوي، بالکل هغه تاسې نیولی سي او کوم جرم چې ده کړی هغه سزا ورکولی سي. یو خوا که موږ وګورو دغه تورونه هم لګول سوي دي، بلکې داسې پیښې رامنځته سوي دي چې په هغه کې پاکستاني چارواکو په وار باندې دا ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنۍ په پیښو کې افغانان ښکیل دي یا د افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې هغه په پاکستان کې میشت دي، ظاهراً هغه داسې چې د ناقانونو لارې څخه پاکستان ته داخل سوي وي، هغه د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري. په دې وروستیو کې هم یوه پیښه رامنځته سوې وه چې تېرو ورځو کې د افغانستان د بادغیس د مرستیال والي د زوی په یوه پیښه کې د ښکیل یا د هغه لاس لرلو کې تور پورې کړل سوی و. دغسې پیښې چې کله رامنځته کېږي په دغه کې هم پاکستاني چارواکي بیا دغه ادا کوي چې په دې کې د افغان کډوالو لاس و. ما یوه خبره د پاکستان د سفران وزیر ښاغلی امیر مقام صاحب او چیف کمیشنر مخ ته کښېښوله چې موږ افغان کډوال چې کوم اسناد لرو، که څه پیوار کارت دی که ای سی سی کارت دی، موږ دا غوښتنه ستاسې څخه کوو چې موږ افغان کډوال دا خبره دا د میډیا په مخ کې کوو چې موږ په سیاست کې برخه نه په نظامي لیاز، نه په سیاسي لیاز، نه په فزیکي لیاز باندې په هیڅ سیاسي حرکت او ستاسې د آیین خلاف نه ځو او نه کار به لرو. خو موږ افغان کډوال هم باید په سیاسي مسلو کې ښکیل نسو. خبره دا ده چې موږ باید د سیاست ښکار نسو. موږ دواړو ملکونو ته، د دواړو ملکونو حکومتونو ته، نه یوازې موږ افغان کډوال بلکې د پاکستان خلک او د افغانستان خلک چې کوم دي دا غوښتنه کوي چې دواړه اسلامي مملکتونه دي، دواړه ورونه هیوادونه دي، دواړو غاړو ته یو کوم میشت دی، ګډ فرهنګي دود، دستور، عنعنات، رشتې دا سره لري. باید موږ تاسې د یورپ رنګه چې موږ تاسې د کافر خطاب ورته کوو چې یاره هغه عیسویان دي، زموږ په مذهب نه دي، هغه په کوم ماحول کې ژوند کوي. فرضاً جرمني یا د جرمني کوم ګاونډی هېواد چې دی هغه په مابینځ کې دغه ګنډتار نه لري، د هغوی یوه کرنسي ده او موږ دا حدیث شریف هر وخت کې پر هر منبر باندې هر سیاسي لیډر، مذهبي لیډر، یو ټولنیز شخصیت دا استعمالوي چې مسلمان د مسلمان ورور دی. نو ما او تا ورونه خپل په مابینځ کې ولې دا ویش کوو؟ رالو کوم چې پاکستان خبره کوي چې سیاسي یا دلته نامني ده، بالکل دا موږ منو.
مګر کم افغان کډوال چې پیوار کارډ یا ICC کارډ درلودونکی وي هغه به انشاءالله داسې جرم کې نه وي لتاړ. او کم افغان کډوال یا افغانان چې کم کار کوي نو هغه موږ خو عوام یو یا یو پاکستانی داسې کړنه کوي ځکه عوام یا د عام خلک په دې شانو کې برخه نشي اخیستلی. ظاهر پښتون صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې وویله چې په پاکستان کې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو چې کومه جګړه روانه وه په هغه کې چې کوم افغان کډوال دې ته اړ سوه چې دوی نورو هیوادونو ته ولاړ سي او هلته د مهاجرت ژوند وکړي. په دې کې په لکاو افغان کډوال راغله پاکستان ته او په پاکستان کې د دوی د آبادولو یو لړۍ پیل سوه. تاسو مخکې تر دې ذکر وکړئ چې دلته د دوی څخه د سیاسي ګټې واخیستل سوې یا د سیاسي ګټو ښکار سوه. تاسو فکر نه کوئ چې داسې د یو ور بیا وسي چې هغه افغان کډوال چې په دې اوسني وخت کې په دې وروستیو کې پاکستان ته راکډه سوي دي د هغو څخه د بیا یو ور سیاسي ګټې واخیستل سي او بیا دې تر یو اوږدې مودې پورې دوی په پاکستان کې د مهاجرت ژوند وکړي. زما د خبرې موضوع هدف دا شی و چې اول موږ افغان کډوال خپل په جغرافیه کې میشتو خپل په هیواد کې میشتو خو دغه زموږ کم سیاسي رهبران چې وه موږ د ازادۍ په نامه باندې دلته راوړو. ایران ته افغان کډوال ولاړه د دنیا داسې ګوټ پاته نه شو چې افغانان ولاړه مهاجر نه سوله کډوالي یې ونه کړله. خو دغه مشران هم دلته په دغه پاکستان کې یا په ایران کې یا په دغه کمپو کې اوسېدل خو کله چې دوی د قدرت پر بګۍ کښېنستل خو دغه افغان کډوالو ته یې شا کړل. نو بیا ماته دا پیغور باید رانه کړل سي چې ته هلته مړې سترګې پروت یې ته هلته ولې مجبوره یې چې ناست یې خو ستا د سیاست د وجې څخه زما پلار زما نیکه راله نو نن تا ګټې پر وکړلې نن ماته هغه پیغور مه راکوه. او پاتې سو زموږ د حکومتونه چې دي زموږ د هغو څه دا غوښتنه ده چې تاسې افغان کډوالو ته په کور دننه کې زمینه سازي وکړي هلته د افغان کډوالو دپاره مځکې ورکړي افغان کډوالو ته سهولتونه ورته برابر کړي. افغان کډوال چې په دې مطمئنه سوله چې زما هلته ژوند برابریږي زما د سر ته مشکل نسته خطر نسته افغان کډوال خپله مجبور دي چې درسي خپل کور ته وطن د مور حیثیت لري کم بچی نه غواړي چې د مور غېږ ته ورسي. زما د خبرې ادب دا دی چې زما د ګیله د هغو خپلو سیاسي مشرانو څخه ده زما ګیله د هغو جهادي رهبرانو څخه ده زما ګیله د هغو افغانانو د هغو مشرانو څخه ده. ما مخکې خپل په خبر کې وویل چې ولسمشر کرزی هم په کوټه کې د صاحبان هسپتال دا اوس ما د ده چې دا انټرویو دلته موږ په سټوډیو کې ناست یو د دې تر مابینځ به تقریبا 15 کیلومتره لارې دی دلته اوسېدی. ولسمشر اشرف غني په دغه کې اوسېدی په خیبر پښتونخوا کې اوسېدی نور زموږ د اوس د حاکم نظام مشران هم دلته اوسېدل. نو ته کې د کډوالۍ ژوند ولیدی نور خپل افغان کډوال ته غېږ خلاصه کړي چې افغان کډوال څه وایي هغه ورسره ومنئ پوه شولې چې افغان کډوال درسي خپل وطن کې آباد سي. تاسو د افغان کډوالو د فعاله تاسو د یو افغان کډوال د فعاله غړي په توګه او د افغان کډوالو د مشکلاتو ستونزو باندې کار کوونکي په توګه تاسو په پاکستان کې ژوند کوئ. آیا تاسو د پاکستان یا د پاکستانی چارواکو سره یا هم د افغان اوسنی حکومت د چارواکو سره پر دې باندې لیدل کتل کړي دي چې آیا د افغان کډوالو برخلیک په پاکستان کې څه وي؟ بالکل د پاکستان د چارواکو سره د ښاغلي سفران وزیر امیر مقام صاحب او چیف کمیشنر عباس خان د بلوچستان کمیشنر طالب المولا صاحب دا موږ دا خبرې ما خپل شخصا په غونډه کې دا ورته مخ ته کښېښودلې چې یو زموږ په پاکستان کې مشکلات دي یو چې د افغانستان په حکومت پورې تعلق لري د افغانستان حکومت ته مو ایښي دي. اول زه د پاکستان په حکومت دننه چې موږ اوسېږو هغه مشکلات چې موږ کوم ورته یاد کړي دي زه بیا هم ستاسو ته رسنۍ د لارې څخه مخ ته ورته کښېږدم. اول زموږ کوم افغان کډوال چې دلته اوسېږو که موږ ته
وخت راکول کیږي باید 5 میاشتې یا 6 میاشتې دغه نوټیفیکیشنان چې کوم جاری کیږي دا باید رانه کړل سي. دا وخت یو داسې معین وخت راکړل سي چې 15 کاله 6 کاله داسې وخت تر 10 کاله پورې موږ ته وخت راکړل سي چې زموږ افغان کډوال یو څه پر سکون سي. دویمه خبره دا ده چې موږ ته پیوار کارت درلودونکي ته UNHCR امتیاز ورکړی دی. فرضاً افغان کډوال UNHCR یو مدد ورسره کوي، د پیوار کارت درلودونکي ته UNHCR هغه مدد ورسره کوي. خو په څنګ کې زموږ په کیمپو کې په ښارو کې 8 لکه تر 8.5 لکه ECC کارت درلودونکي افغان کډوال هغه بیا د امتیاز څخه بې برخې دي. باید دغه افغان کډوال، افغان خو یو دی، کډوال یو دی، باید دغه افغان کډوالو ته هم داسې امتیاز IOM بیا د دوی سرپرستی په غاړه لري، باید IOM دوی ته هم داسې امتیاز ورکړي لکه کوم چې پیوار کارت درلودونکي ته UNHCR ورکړي. دریم، زموږ نیم کور ها خواته دی، نیم کور دی خواته دی. دا خبرې ما ښاغلي د سفران وزیر صاحب او چیف کمیشنر ته صاحب ته دا خبرې ایښې دي. زموږ کور نیم ها خواته دی، نیم دی خواته دی. دغه افغان کډوال چې کوم دلته اوسېږي، که فرضاً مړ راځي، ژوندی راځي، تګ راځي، راتګ راځي، دغه ته باید یو داسې میکانیزم، یو داسې لاره برابره سي چې دغه افغان کډوال در خپل وطن پورې ولاړ سي او بیرته راشي. دا د لارې مشکل ور حل کړل سي. بل زموږ د افغان کډوالو په کیمپو کې د روغتیا دپاره هیڅ مرکز نشته، مرکزونه ودانۍ شته، نه لیبر شته، نه ډاکټر شته. پخوا بیچوګانې وې، په 2019 کې په ټول پاکستان کې وتړل شوې. دا بیچوګانې باید ورته خلاصې شي. بل د دوی د اوبو سہولیات نشته، باید د اوبو سہولیات ورکړل شي. او کم چې د تعلیم د پاره دا وخت 55,000 طالب علمانو او 1200 استادانو سرپرستی د UNHCR په 450 کیمپو کې ده. باید د دغه تعلیم پای کوالټي کې ورکړل شي، د نن عصر مطابق ورکړل شي. او چې کوم پالیسی UNHCR جوړوي، خصوصا د ایجوکیشن په مد کې یا د افغان کډوالو د صحت په مد کې، باید د افغان کډوالو هغه کسان، هغه استازي چې په څه پوهیږي او خپلې ګټې د خپل بچانو مستقبل باندې پوهیږي او بنیادي لاره ورته معلومه وي، باید د هغو نظر واخیستل شي. رالو په کور دننه کې بخښنه غواړم یو خبره کوم، یو دا دی چې پاکستان حکومت د افغان کډوال څه ویره لري. موږ دا خبره کوو چې هر هغه کس، هر هغه شخص، هر هغه فرد که د پاکستان په هر نقطه کې وي، دی افغان کډوال وي، دی د پاکستان د آئین او قانون خلاف ځي، دی په جرم کې لتاړ وي، ولو که چې زیم زما ورور وي، زما پلار وي، بغیر د کوم قید و شرط دی باید ونیول سي، دته سختترینه سزا ورکړل سي. خو دغه کس چې کومه سزا کړې ده باید پر ټولو افغانانو ونه تپل سي. او کم څوک چې په سیاسي خوځښتونو په دغسې مسایلو کې کار لري، هغه زموږ نمایندګي نسي کولی او نه زموږ د افغان کډوالو پورې تعلق لري. هغه مجرم دی. رالو په کور دننه کې چې زموږ په افغانستان کې کوم مجلس دی، هغه به درته راوښیم. کله چې په 2023 کې د نومبر په میاشت کې د پاکستان نگران حکومت د خوا څخه په 4 صوبو کې لاکډاون شروع شو چې افغان کډوال به نور وځي. غیر راجسټر افغان کډوال موږ تاسې لیدله چې په زور په رضا باندې منډې ولې ولاړله، چې هغه په نتیجه کې د 2 لکه څخه تر 8 لکه پورې افغان کډوال ولاړل. نو په دې کې ټولو افغان کډوال ته ټینشن پیدا شو. زم په دې سوچ کې سوم چې زه نور خو پاکستان حکومت دا پریکړه کړې چې موږ افغان کډوال باسو، نو چې زه ځم باید زه څه وکم؟ بیا ما خپل چې موږ په یو کیمپ کې اوسېږو یا په هروي کې یا په یو پنډغالي کې اوسېږو، ما دا خپل کم خلک چې دي چې کم زموږ د یا د پښې سره تعلق درلودی یا د قبیلې سره تعلق درلودی، هغه خلک راټول سو چې کوو څه. بیا زه راولاړ سوم، په دې کې مې د 1000 فامیلیو په لومړي سر کې چې ما لیار وګورو چې کېږي څه، د 1000 فامیلیو لیست ما ولیکئ. دلته چې په کوټه کې زموږ
کونسلګري ده، په هغه کې د مهاجرینو یا د کډوالو ریاست دی، د هغه کوم رئیس چې دی مولوي قاري رحمت الله مولوي صاحب، هغه ته ورغلم، د هغه کور ودان هغه ماته مکتوب پر وزارت مهاجرینو باندې راکړي په 2024 د جنوري میاشت کې. زه ولاړلم کابل ته. په هغه ټیم کې د مهاجرینو کوم وزارت چې دی د هغه وزیر مرحوم ښاغلی خلیل الرحمن اکاني صاحب، زه هغه ته ورغلم. هغه سره مې دغه د افغان کډوالو چې کوم هغه ما د کورنۍ لیست راخیستی و، هغه درخواست مې راخیستی و، هغه مې مخته ورته کښېښودی چې موږ ته فرضاً په کندهار یا هلمند یا هرات په دغه سیمو کې موږ ته مځکه راکړي، چون موږ د بل ولایت وو. خو هغه وویل چې تاسې باید خپل ځای ته ولاړ سئ. خو ما دا خبره ورته وکړله چې هلته د روزګار زمینه نشته، هلته خلک زړه نه ښه کوي. خو څه وجوهات وو، هغه څه خبرې به مو ورسره کړي، نو بیا هغه لیستونه یې راڅه واخیستله چې موږ پر دې باندې کار کوو. دا خو یوازې زما په صلاحیت کې نه راځي، دا خپله د وزیرانو شورا ده، پروسیجر یې ډېر غټ دی، ډېر غټ پروسس دی. در هغه پروسس به تیریږي، بیا د هغه څه وروسته د اسلامي امارت چې کوم امیر المؤمنین صاحب دی، امیر المؤمنین صاحب بیا دا لایحه دغه کوي، لاسلیک کوي، بیا به په ټولو ولایتو کې دغه پروګرام پلی کېږي. خو تر اوسه پورې موږ ته بیا یادورې نه ده سوې. نو دغه زموږ د افغان کډوالو ستونزې چې زموږ په وس کې وي، موږ تر هغه ځایه پورې خپل غږ تر چارواکو پورې رسولی دی. دا عملي کېدل او نه عملي کېدل خو نو بیا د حکومتونو او نړیوالو ادارو کار. نو بیا ستاسې پر هغه غوښتنه باندې عمل وکړل شو؟ تاسې د دې غوښتنه وکړه که نه؟ زه خپل په نظر خو دا وایم چې شاید هغه نه وي سوی، ولې که سوی وای خو دلته په کوټه کې کونسلګري شته، د ریاست د مهاجرینو شته، نو خو تر اوسه پورې موږ ته مقصد اطلاع نه ده میلاو سوی، او نه دغه توانایي افغان کډوال هم نه لري چې اوس ولاړ سي کابل کې هلته ورته کښېني یا په کندهار کې ورته کښېني. دا خو خرچ دی، خراجات دی، کېږي، مقصد هلته ګراني ده. نو داسې تر اوسه پورې موږ ته کوم افر نه دی راکړل سوی، داسې موږ ته کومه وینا نه ده سوې چې یعنې ستاسې دپاره دغه شانس ده. خو هیله مې دا ده که هغه وخت کې نه وي سوي، باید په راتلونکي کې دغه مسایل دوی واوري او اسلامي امارت او خاص کر د کډوالو وزارت او د دوی چارواکي پر دې غور وکړي او د افغان کډوالو ته چې کوم دا وخت اوس پیلن هم په پاکستان کې 28 لکه افغان کډوال پیلن هم میشتي، دغه 28 لکه افغانان که دلته دي، که په ایران کې دي، که د دنیا په هر ګوټ کې دي، باید دوی زمینه سازي وکړي تر څو افغان کډوال راشي دغه مهاجرت د یاره څخه یا د مهاجرت د ژوند څخه دوی ځانونه وباسي او خپل په افغانستان کې میشي. ډیری وخت داسې هم پیښې رامنځته سوي دي چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې، په خاصه توګه په لویو ښارونو کې پولیس یا نورو چارواکي د افغان کډوالو څخه د قانوني اسنادو غوښتنه وکړي یا ای سی سی کارډ یا پی او آر کارډ چې ورته وایي د هغو غوښتنه وکړي، خو دوی دغه ورته وایي چې د ډیری داسې دي چې هغه دا ادا کوي چې د دوی کارډونه بلاک دي یا بلاک سوي دي. د دې لاملونه څه دي؟ زموږ ډېر ښه پوښتنه وه، ځکه زموږ د افغان کډوالو هر وخت کې هم دا خبره زما څه غوښتنه کوي چې ته دغه موضوع باید یا د رسنیو د لارې یا مقصد مخامخ د چارواکو سره شریکه کړي. بار بار موږ شریکه کړې هم ده، خو دلته یو په تفصیلا لاړ سم. زموږ افغان کډوال دا وخت 14 لکه تقریبا افغان کډوال د پی او آر کارډ درلودونکي په پاکستان کې پیل موجود دي، او 8 لکه ای سی سی کارډ یا افغان سټیزن کارډ چې کوم دی دا پراته دي. په دغه پی او آر کارډ کې په 2021 کال کې چې د دوی کارډونه پر سمارټ بدلیدل یا نوی اپډیټېدل، په هغه کې د 15,000 کارډونه هغه ټیم بلاک شو. وجه چې شوه دا و چې یا د دوی تصویر غلط راغلی
یا د دوی ګوتې سمې نه وي لګېدلې، یا فرضاً دوی پر پاکستاني شناخته کارت باندې ګوتې لګولې وي، یا پر ECC کارت ګوتې لګولې وي، یا په کورنۍ کې دوی تبدیلي چینجز راوستی. د هغه وجې څخه د 15,000 افغان کډوالو کارډونه په 2021 کې بلاک شو. نه یوازې د 15,000 کارډونه بلاک شو، بلکې کم چې زه فرضاً پلار یم، ما پسې زما بچیان چې لیکل کېږي هغه که د 1 شپې وي که مقصد د 5 کالو پورې، هغه د مور و پلار د کارت پر شا باندې لیکل کېږي. زما کارت چې بلاکېدی، زما 3 بچیان هم زما وشاته لیکل شوي وه، هغه هم بلاک شو. که دا 15,000 راواخلې، دا شاید لکونو ته ورسېږي چې دا وخت په پاکستان کې د دې کارډونه بلاک دي. او دا پر هر فورم باندې نه یوازې ما بلکې زموږ هر افغان کډوالو استازي دا خبره کړې ده او چارواکو مخ ته ایښې ده چې زموږ د دغه 15,000 کسانو چې کوم د فامیلي دغه دي مشران دي، یا د مور دی یا د پلار دی، دغه کارډونه چې بلاک دي باید دا د یونیچار او نادره او سفران وزارت او چیف کمیشنریټ په څنګ کې زموږ کونسلګري او سفارت هم باید د دغو د خلاصون دپاره کار وکړي. خو د 2021 څخه دا دی تر 2025 پورې د دوی د خلاصون دپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. دا ستاسې د رسنیو د لارې څخه بیا غوښتنه کوو چې زموږ د دغو 15,000 افغان کډوالو د کاډو غم باید وخوړل شي. دا چې د 2021 څخه ما بعد کې چې کوم خلک ځي پیسمو ته خپل کاډونه اپډیټوي یا جوړوي یا څوک په ځان پسې لیکي، نور به څومره بلاک شوي وي هغه ډیټا خو لا تر اوسه پورې نه ده معلومه. رالو د ECC کارت درلودونکو ته په ECC کارډونه 8,00,000 تر 15,000 پورې په هغه ټیم کې په 2019 کې د افغان کډوالو اندراج وسو، ثبت نام وسو. په دې کې د نیمایو افغان کډوالو د ECC کارډونه ورکړل شوه. زما خپل په انداز باندې نیم کارډونه وسم د خلکو سره ټوکنان سته، یا اته ټوکنان ځینې ورک شوله. دا نور کارډونه په بوجیو کې بند پاته وه چې نادره وویل زموږ سره بجټ نسته. کمې ادارې چې IOM په هغه ټیم کې د دغو پیسو ذمهواري واخیستله او پیسې یې ورکړلې وو پاکستاني نادره او د افغانستان حکومت ته چې تاسې به دا په ګډه باندې موږ تاسې 3 سره دغه خلکو ته دا نوی ثبت نام بیا کوو. هغه ټوله بودیجه IOM ورکړله. د هغه څه بعد کې دغه بودیجه چې ورکړل سوه د دوی ثبت نام وسو، کارډونه په توزیع کې کومک ونه سو. دا اوس د ECC کارت درلودونکو په جیب کې یا په کور کې د هغه ټیم ټوکن سته، کارت نسته، دفتر یې نسته. اوس یونیسیار موږ کورودانۍ وایو په هره صوبه کې. دوی باقاعده خپله افغاني نادره PCM ورته وایي، PCM سنټر د VRC سنټران لري، مګر د ژړو کارډو یا د ECC کارډو دپاره نه دفتر سته او نه د دوی دپاره داسې امتیاز ته. نو زموږ ستاسې د چینل د لارې څخه پر IOM په خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب کې شارپ چې د دوی دغه دی اداره څنګه ده، لوکل اداره ده، پروجیکټ IOM ورکړی دی دغه دپاره کار کوي، او په بلوچستان کې سیر او ځینې پروجیکټونه یې TKF ته ورکړي دي. زموږ د دغو ادارو څخه دا غوښتنه ده چې تاسې زموږ د افغان کډوالو که فرضاً پاکستان حکومت وایي چې موږ افغان کډوال وباسو او تاسې وایي چې موږ د بشریت د خدمت دپاره کار ورته کوو، تاسې مه باسئ. خو موږ دا یوه غوښتنه درڅخه کوو چې د 2019 تر 2025 پورې ولې دغه افغان کډوالو ته تاسو سهولیت نه ورکوئ؟ نو موږ دغه ستاسې پر خبره باندې شکمن کېږو په دې باندې چې د راګرځولو وړاندیز یې کوي، آیا د افغان کډوالو د دغو د کار د ورکولو کار ولې نه کوي؟
کډوالو د ایستلو دا لړۍ یا دا خبر تازه نه دی. تر دې مخکې هم موږ لیدلی دي چې په وار وار باندې پاکستاني چارواکو دا خبر ورکړی دی چې افغان کډوال باید اوس خپل وطن ته ستانه سي یا خپل وطن ته بیرته ولاړ سي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې دا لړۍ ولې دومره تیزه سوه چې افغان کډوال دي خپل وطن ته بیرته ولاړ سي؟ دا خو مختلف وجوهات کېدی سي. یو خو په دنیا کې ډیر غټ بدلونونه او تغیرات راغله. پخوا چې دا سیمه نړیوالو ته ډیر تمرکز پر دې سیمه باندې و، خو اوس موږ تاسې ګورو چې نه په تجارتي اړخ باندې دلته کار کوي او نه پر سیاسي او نه پر نور اړخو باندې کار کوي. یو خو د دنیا بدلونونه دي او د کم چې پخوا د افغان کډوالو سره کم کومکونه کېدل اوس په هغه شانتې نه کېږي. رالو د پاکستان او د افغانستان خپل مسلې ته موږ دا یوه خبره کوو چې تر شا هر لامل وي، تر شا هره مسله وي، خو زموږ د دواړو ملکونو څخه په ډېر درنښت دا هیله کوو چې موږ افغان کډوال د سیاست ښکار باید نه سو. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا غوښتنه کوو چې تاسې هم باید د یوروپ او امریکا په شانتي چې څومره دوی ګاونډیتوب کوي، کرنسیا یې یوه سوله، پوله یې نسته، دوی یو د بله سره بې ویزې تګ او راتګ کوي، نو تاسې هم باید د اسلامي همدردۍ په خاطر خپل ځانونه سره نږدې کړي او دغه ملتونه یو بل ته سره نږدې باید سي، نه د دا ملتونو په مابینځ کې نفاق وشیندل سي. د دې ترڅنګ یوه بله پوښتنه دا هم چې په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو په وار وار باندې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هغه افغان کډوال چې هغه په پاکستان کې زیږېدلي وي یا په پاکستان کې هغوی پیدا سوي دي، پکار دی چې هغوی ته پاکستاني تابعیت یا پاکستاني شهریت ورکړي. داسې امکانات شته چې پاکستان د دغو افغان کډوالو ته تابعیت یا شهریت ورکړي چې دوی په پاکستان کې استوګن دي یا په پاکستان کې زیږېدلي دي؟ زما خپل په نظر باندې که چیرې د کله چې د ملګرو ملتونو د کډوالو دغه جوړول، د اداره یا د کډوالو په اړوند باندې کومه پالیسي جوړول، نیټه دقیقه نه ده راته معلوم چې 1948 و که 49 و. په دغه کې د پاکستان د حکومت د خوا څخه د کډوالو معاهده نه ده لاسلیک شوې، نو نړیوال نه ګاونډیان نه څوک پر پاکستان باندې د ملګرو ملتونو د هغه معاهدې په رڼا کې پریشر اچولی سي چې فرضاً ته به دوی ته نیشنلټي ورکوي. پاته سو په نورو ملکو کې که 15 کاله تر 10 تر 12 کاله پورې یو څوک هغه پیدا سوی که نه وي واوسېږي او د ده بیکګراونډ چیک سي چې مقصد د مجرم نه وي، په داسې غیر اخلاقي دغو حرکاتو کې یا نه وي ترسره کړي یا مقصد په ستونزو کې لاس نه وي دغه ککړ، هغه ته د هغه ملک نیشنلټي ورکول کېږي. دا اوس که فرضاً د پاکستان خلکو ته وګورو، څومره خلک یې په کینیډا کې دي، څومره خلک په لندن او په یوروپ په امریکا کې دي، د هغه ځای نیشنلټي ورکول سوی ده. فرضاً د هغه زموږ افغانانو ته څومره خلکو ته نیشنلټیانې د مختلفو ملکو ورکړل سوي دي، مګر پاکستان چې نیشنلټي نه ورکوي، یوه لویه وجه دا ده چې دوی په ملګرو ملتونو کې په هغه ټیم کې چې کومه دغه معاهده دغه کېدله نور ملکو لاسلیک کړې ده، خو پاکستان د خوا څخه نه ده لاسلیک شوې. او پاتې سو زموږ د افغانستان په خاطر که چیرې فرضاً افغان کډوالو ته په کور دننه کې زمینه سازي وسي او دغه د نیشنلټي ورکولو خبره د تیرو 40 کالو څخه چې تطبیق نه سوله، اوس هم فکر نه کوم چې په راتلونکي کې به پاکستان دا اقدام وکړي چې افغان کډوالو ته پاکستاني نیشنلټي یا شناخت کارت ورکړي. فرضاً اوس د پاکستان په کابینه کې وګورو، که د افغانستان په کابینو کې موږ کتلي وای په تیرو نظامونو کې، اوس خو نه راته ښکاري، داسې خلک داسې وزیران و چې هغه نیشنلټي د بل ملک درلوله مګر وزارت یې په پاکستان کې و یا په افغانستان کې و.
دا چې شناخت کارډونه ورکړل سي دا خو ډیره ښه خبره ده، خو اما دا خبره عمران خان چې د کوم د پاکستان وزیر اعظم وو خپل په دور کې دا خبره وکړله خو هغه سرته ونه رسېدل. نو چې د پاکستان وزیر اعظم دا خبره سرته ونه رسول نو فکر نه کوم چې کوم د سیاسي کامپرست ګوندونه چې هغه ډلې ډېرې کوچنیانې وي هغه به دا خبره سرته ورسېږي. دا خو د دوی هم دردي ده چې زموږ د افغان کډوالو سره کوي، خو بیا هم زما خپل په شخصي نظر باندې زه فکر نه کوم چې افغان کډوالو ته شناخت کارډونه ورکړل شي. مننه ظاهر پښتون صاحب، موږ ته د وخت راکولو او د افغان کډوالو پر بېلابېلو ستونزو باندې زموږ سره خبرې کولو باندې مننه. ژوندی اوسئ.